د هیواد ختیځ زون زلزله ځپلو د لاسنیوي په موخه ګڼو هیوادونو مرستې کړي. کابل ته رسیدلې دغه مرسته د عمان هیواد له لوري شوې چې خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي. د عمان هیواد له لوري د زلزله ځپلو لاسنیوي په موخه دغه 10 ټنه مرسته د هغې 100 ټنې مرستې برخه ده چې له افغانستان سره یې ژمنه شوې وه. خو دا 100 ټن څخه زیات کومک شوی چې د دوی په لسو تیارو کې را رسوي. خو فعلا چې یو جهاز یو تیاره را رسېدلې ده، په دې کې دوی 10 ټنه شاوخوا مواد را رسولي دي چې په دې کې خوراکي او غیر خوراکي مواد دي. او د نورو هم وعده وکړه چې د 100 ټن څخه بعد نور هم وروسته بیا نور کومکونه هم ګورو چې په کومه اندازه موږ رالېږو. خو دغه وعده کړې ده پوره کوي. بلخوا بیا په کور دننه هم د زلزله ځپلو پراخ لاسنیوی کیږي چې له ډلې کونړ کې د دایمي استوګنې چارې هم پیل شوې. مسؤلین وایي دا چاره تر یو بریده مخکې هم تللې ده. د فعلا دپاره یوه اندازه کورونه کلي د فعلا دپاره شروع شوي دي. هغه تقریبا بعضې نیمایي ته رسېدلي دي، بعضې اوس فعلا یې تادای شروع شوی دي. د نور دپاره هم پروګرامونه نیولي دي، شروع کړي مو دي. انشاءالله کوشش کوو چې یوه اندازه کورونه په 6 کال کې برابر سي. د هیواد ختیځ زون کې د وروستۍ زلزلې له امله زرګونو تنو ته ځاني او مالي زیانونه واوښتل. د زیانمنو کورنیو د لاسنیوي په موخه په کور دننه او له هیواده بهر د بېلابېلو ادارو، بنسټونو او خیري ټولنو لخوا د مرستو لړۍ لا هم دوام لري.